أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل پختنا وکړه د بني اسرائیلنا کم آتیناهم چې څومره ورکړي دي موږ دوی ته من آیت بینه نخ کارا ومن يبدل نعمت الله او چا چې بدل کړو نعمت د الله تعالی په ناشکرۍ سره من بعد ما جاءته رست داغنا چراغلی وی دوی ته فإن الله شدید العقاب نو یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی. نعمت د الله تعالی مخکې آیتونو کې ذکر شو چې د فرعون نه ورته نجات ورکړ د غرقېدلو نه وساتل او یاده چې د نبی عليه السلام په اړه دوی په کتابونو کې نخې ذکر شوی وي د ایمان راوړلو لپاره دا دوی ته وخه فرصت او نعمت خو دوی په دغه نعمت باندې ناشکری وکړه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا زینا خلق کړی شوی دی للذین دا کسانو د پاره کفرو چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند دنیوي ويسخرون او ټوکی کوي دوی من الذین آمنوا پاک کسانو پورې چې ایمان راوړی دی والذین اتقوا او هغه کسان چې تقوا اختیار کړی دا ویریږي د الله تعالی نه فوقهم یوم القیامه دوی به د پاسوي په ورځ د قیامت. تیر آیات کې د نعمتونو ناشکری ذکر کا چې دوی ناشکر دي او نعمتونو د الله رب العالمین دوی بدل کړی دي. اوس داغي وجه ذکر کې وجه څه شي داغه دوی تکبر لري چې مؤمنانو پورې خندا کوي او اشاره ده په دې آیات کې دی ته چې عزت چې دغه په تقوا سره دی والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه د دوی د پاسه په قیامت کې یعنی عزتمن بوي. والله الله تعالی چې يرزق من یشاء رزق ورکوي چاته چې غواړي بغیر حساب بغیر د حساب نه فریمانا. کان الناس خلق انسانان خلق یعنی انسانان امه واحده یو ډله په توحید باندې کان الناس امه واحده وو انسانان ټول په یو دین باندې په یو توحید باندې وو. نو بیا په اختلاف پیدا شو چې کله اختلاف پیدا شو نو فبعث الله النبیین نور اولګر الله تعالی پیغمبران مبشرین زیر ورکونکي ومنذرین وير ورکونکي وانزل معهم الكتاب او نازل کړل د دوی سره کتابونه بالحق په حق سره ليحكم بين الناس دې د پاره چې فیصله وکړي پریکړه په منځ د خلقو کې فی مختلفو فيه په خبرو کې چې دوی په کې اختلاف کړو. دوی مختلف شول د غیر الله د الله نه علاوه د نورو معبودانو عبادت شروع کړو. الله رب العالمین ورته کتاب راوړي ترڅو چې دوی په خبرو کې چې اختلاف کړي دا غي بیان ورته کې واضح کی ورته ومختلف او اختلاف نو کړی فيه پاغي کې الا الذين اوتوه مگر هغه کسانو چې ورکړی شو هغه ته کتاب من بعد ما جاءتهم البينات ورست داغنا چراغله دوی تخکار حکمونه. دې کې یو توجیه ده چې اول اختلاف خو عام خلقو کړو خو بیا چې کله ورته کتاب راغی د کتاب نو ورسته بیا دی په کسان په خپل منځ کې اختلاف وکړو لکه زموږ په وخت کې اوس من بعد رستداغنا ما جاءتهم البينات چراغلی دوی تخکار حکمونه بغیم بینهم د وجه د ضد نه چې پیدا شوه د دوی په منځ کې دا اختلاف ولې کو د ضد د وجنه بس ما تخپل خبره سمه اگر چې په دې پویده چې د مقابل لوري خبره سمه ده خو ضد او انانیت ورته د اجازه نه ورکول چې وای مانی. فهد الله نو هدایت وکړو الله تعالی الذين كسانوا تامنوا چې ایمان راوړې دي لمختلفو فيه من الحق دا هغه خبرونه چې دوی په کې اختلاف کړو حق چې حق طرف ته باذنه په خپل حکم سره. والله يهدي من يشاء الله تعالی هدایت کوي هدایت ترسوي من يشاء هغه چاله را چې غواړي لا صراط مستقيم نه غلارتا. ام حسبتم اي ګمان کوي تاسو اوس به مشکلات راځي ته دعوت کې نو مشکلات برازي.
ام حسب پاغي به صبر کوي ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه دا چې داخل بشئ تاسو جنت ته ولما یاتکم او حال دا ده چې تر اوسه پورې نه دی راغلی تاسو ته مثل الذين خلو من قبلكم تکلیفونه پشان د هغه کسانو چې تیر شوی دي مخکې تاسو نه تر اوسه پورې تاسو ته نه دي رسیدلي تکلیفونه هغه سي چې تیر خلکو ته رسیدلي ښا پاغوی باندې تکلیف راغلی مستهم البأساء رسیدلی واغوی ته سختي د مال او ضراء او مرزونه د بدن وزلزلوا او جړقول شویو حتى يقول الرسول تردي چويل رسول الذين آمنوا معه او هغه کسانو چې ایمان راوړیو دا غسرہ متى نصر الله کلبوی مدد الله تعالی الا ان نصر الله قریب الا خبر شي یقینا مدد الله تعالی نږدې ده يسألونك ماذا ينفقون دوی پوښتنه کوي ستانه چې څه خرج کړي قل تو ورته وایا ما انفقتم هغه چې خرج کوي تاسو من خیر حلال مال فللوالدین مور او پلار د پاره دی والاقربین او د خپلوانو د پاره دی والیتام او د یتیمانو د مسکینانو د مسافرو د پاره دی دوی ته ورکوي وما تفعلوا من خير او هغه چې کوي تاسو څنګه کوي کار فإن الله به عليم یقینا الله تعالی پاغي باندې علم لري كتب عليكم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ کول او هو کرہ لكم او حال دا چې دا بدکار کېدلو تاسو ته جنگ د تسخ کار کېدلو واسا ان تکرهوا شيئا او ډیر کلا واسا ان تکرهوا شيئا او ډیر کلا بد بغنی تاسو یو کار او هو خیر لكم او هغه ګټور وي تاسو د پاره واسا ان تحبوا شيئا او کې دیشي چې خغنی تاسو یو سیز یو کار لرا او هو شر لكم او هغه بد وي تاسو د پاره والله يعلم الله تعالی علم لري الله تعالی پويږي پار څه باندې وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ يسألونك عن الشهر الحرام بل پختنه کوي دویستانه په بار د میاشتو د عزت کې قتال فيه په بار د جنگ کولو پاغي کې قل قتال فيه كبير تو جنگ کول پاغي کې غټه ګناه ده خو د دین غټه ګناه شه ده د جنگ نه غټه ګناه هغه څه ده وصد عن سبيل الله يوم کول د خلقو د لارې د الله تعالی نه وکفر به او کفر کول پاغي سره والمسجد الحرام او من کول د مسجد حرام نه او اخراج اهله او استل د حقدارو د من او اخراج اهله منه او استل د حقدارو د هغه نام اکبر عند الله ډیر غټه ګناه ده پنځ د الله تعالی والفتنه اکبر من القتل او شرک ول ډیر غټه ګناه ده د قتل نه ولا يزالون يقاتلونكم او همیشه دی دوی چې جنگ کوي تاسو سره حتا يردوکم عن دینکم تر دې پورې چې وګرځوي تاسو د دین تاسو نه ان استطاعوا کچر توسيو رسیږي ومن يرتد منكم او څوک چې وګرځیدل تاسو نه عن دینه د دین داغنا وعن دینه د خپل دین فیمت او فیمت نو مر شو او هو کافر په داسې حال کې چې کافرو فاولائک نو دا کسان حبطت برباد دی اعمالهم عملونه د دوی په دنیا په دنیا کې او آخرت او په آخرت کې واولائک اصحاب النار او دا کسان د اور والا دي هم فيها خالدون دی په هغه کې همیشه وي دوی ته پښتنه کې چې اشهر الحرم د عزت په میاشت قتال څنګه لري نو تو ورته وای تاسو کوم کارونه کوي دا خو د اشهر الحرم کې د قتال نه غټه ګناه ده او دې کې یو بل مسله ده چې په اشهر الحرم کې موږ ته قتال کول جایز نه دي چې موږ ابتدا د قتال وکړو کچیرته په مسلمانانو باندې دوی قتال شروع کړي بیا دفاعي جنگ ورسره مسلمانان کولای شي او بل مسله ده چې چا کفر وکړو په دې کفر باندې مړ شو نو د ځای بیا ابدی جهنم ده د لپاره معافی نشته خو که توبه وستله او د الله خوښ شي نو بخنه ورته وکي ان الذين امنوا يقينا هغه کسان چې ایمان راوړل دي والذین هاجروا او کسان چې هجرت کړي دي وجاهدوا فی سبیل الله او jihad کړي دي په لار د الله تعالی کې
اولئک دغه کسان یرجون دوی هیله لري تمه لري رحمت الله د رحمت د الله تعالی والله غفور رحیم او الله تعالی بخنه کونکي دی رحم کونکي دی وصلى الله تبارك وتعالى على النبي الأمي